د نوح مبارکه سوره چې د قران عظیم شان یو اویاومه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. 28 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. نوح د هغه قوم ته ولېږل دې هدایت سره چې د خپل قوم وګړو ته د اخطار ورکړه مخکې له هغه نه چې پر هغو باندې یو دردناک عذاب راشي. قال يا كنتم تعلمون إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. غوال ازما قومه زستاس لپاره یو ښکارا څرګند ویرونکی پیغمبر یم. تاسو خبرون چې د الله بندگی وکړئ او له هغه نه وویریږئ او زما اطاعت وکړئ. الله بس تاسو ګناهونه دروبرکي او تاسو ته به تر یو ټاکلي وخت پورې مهلت درکړي. حقیقت دا دی کله چې د الله ټاکلی وخت راشي نو بیا نه ځنډېږي. کاشکې تاسو ته د دې معلومات وایي. قال رب إني دعوت ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. نوح عرض کړی زما پروردګار ما خپل قوم ته شپه او ورځ دعوت ورکړ او زما بلنې د حق څخه د هغو تېښته لا زیاته کړه. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. هر کله چې ما هغوی دې ته وبلل چې ته هغو ته بخښنه وکړې هغوی په غوږونو کې ګوتې کېښودې او په جامو سره یې مخونه وپوښل او په خپل چلند یې ټینګار وکړ او ډېر تکبر یې وکړ. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بیا ما هغو ته په لوړه غږ بلنه ورکړه. بیا ما په ښکاره هم هغو ته تبلیغ وکړ او په پټه پټه مې هم وپوهول. ما وویل خپل پروردګار نه بخښنه وغواړئ بېشکه چې هغه خورا ډېر بخښونکی دی. هغه به پر تاسو له اسمانه ښه ورښتونه وکړي. تاسو ته به مالونه او اولادونه در په برخه کړي. ستاسو لپاره به باغونه پیدا کړي او ستاسو لپاره به ویالې وبهوي. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. پر تاسو څه شوي دي چې د الله لپاره تاسو د هیڅ عزت په فکر کې نه یې په داسې حال کې چې هغه تاسو ډول ډول پیدا کړي. ایا نه وینئ چې په څه ډول الله لاندې باندې اووه اسمانونه پیدا کړل او په هغو کې سپوږمۍ نور او لمر بله ډیوه وګرځوله. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. او الله تاسو له ځمکې نه په عجیبه ډول را پیدا کړئ بیا به هغه تاسو همدې ځمکې ته بیرته راولي او له دې نه به مو ناڅاپه راوباسي. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا.
او الله زمکه ستاسو لپاره د فرش په څیر وغوړوله تر څو چې تاسو په هغه کې په پراخو لارو لاړ شئ. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. نوح ویل زما پروردګاره هغوی زما خبره ونه منله او د هغو مشرانو پیروي وکړه چې د مال او اولاد په میندلو لا زیات نامراده شوي دي. ومكروا مكرا كبارا. دغه کسانو د ډېرې لویې دسیسې جال خور کړی دی. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. دوی ویل خپل معبودان هیڅکله مه پرېږدئ او مه پرېږدئ واد او سواع او نه یغوث یعوق او نصر د هیڅ یوې عبادت مه پرېږدئ. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. دوی ډیر خلک گمراه کړي دي او ته هم دغه خلکو ته له گمراهۍ پرته په بل شي کې پرمختګ مه ورکوه. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. یوازې د خپل ګناهونو په اساس هغوی غرق کړای شول او په اور کې ننویستل شول. بیا هغوی له الله نه کوم ژغورونکی مرستندوی ونه موند. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. نوح ویل زما پروردګاره له دغو کافرانو څخه هیڅ یو د ځمکې پر مخ استوګن مه پرېږده. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. که ته دوی پرېښودل نو دوی به ستا بندګان ګمراه کړي او د دوی له زوزات نه چې هر څوک پیدا شي بد عمله او سخت کافر به وي. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. زما پروردګاره ما ته زما مور او پلار ته او هر هغه چاته چې زما کور ته د مؤمن په حیث داخل شوی دی او ټول مؤمنو نارینه او مؤمنو ښځو ته بخښنه وکړه او د ظالمانو لپاره له هلاکت نه پرته بل څه مه زیاتوه.